سلامونه قدرمنو هېوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل دا خورکۍ ډېر زیات مشکلات لري. نو د دې خورکۍ ویډیو ما مخکې شیر کړی و. نو یو بااحساسه ورور د شمس الرحمن په نوم مرسته رالېږلې. نو دغه مرسته موږ دغه خورکۍ ته ورکوو. احساس یې له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ څنګه یې ګرمي سره؟ والله ګرمي سره ډېر تکلیف یې سره. تاسو خو هغه ورځې ویل که نه اوړه خلاص شوي. والله بیرې مې هغه ورځ زموږ ګیز هم ډوډۍ نه وخوړله، غرمه هم نه وخوړل، بیخي دې وش چې درک نه لګېږي. اوس هم موږ نن ګیز خوړلې ده او نن غرمه خوړل، دغسې نر ناست. دا چا چې مرسته زموږ سره کړې الله دې ورسره ښه وکړي، خدای دې لا نور ورکړي. خوشحاله اوسئ. دغه ستاسو ارمان و که نه چې ستاسو شکور د ډوډۍ نه ډک شي. نو موږ ته خو هغه ورور ویلی و چې ته باید تیار ډوډۍ ویسې ورته، خو متاسفانه ونه شو. ما بیا دغه اوړه او دا شیان تاسو ته راوړو او انشاءالله دغه تر څو پخه کړي خپل شکور د ډوډۍ نه ډک کړي. هغه ورور ویلی و چې دې ته ووایه، هغه مسافر ورونه دي ټول انداز کړی و دا تاسو ته لېږلی، ویل چې دې ته ووایه چې ښه په مړه خېټه ماشومانو ته ډوډۍ هم ورکړه او دې ته ووایه چې موږ ته دعاګانې وکړي. انشاءالله دغه ستاسو ویډیو چې هر څوک ګوري تاسو سره به همداسې مرسته وکړي. نو دغه ورور ته تاسو څه ویل غواړئ چې دغه مرسته راوړئ؟ موږ داسې وایو چې الله دې هغه ته نور هم ورکړي چې موږ دوی موږ سره مرسته وکړله، الله دې هغو سره لا ښه وکړي، خدای دې لا دنیا ورکړي، خوشحاله یې لري. د شمس الرحمن ورور څخه نړۍ مننه کوم. هیله کوم هېوادوالو چې داسې ډېر خلک دي چې په زړه کې ارمانونه یې ډېر دي، یعنې ستاسو په لسو شلو هېڅ هم نه کېږي، خو د دې ته چې ولېږي نو د دې ډېر ضرورت پوره کېږي. که چېرې غواړئ چې ستاسو مرسته په شفافه توګه تر ارمنو کورنۍ پورې ورسېږي نو تاسو کولی شئ چې دغه زما د وټساپ شمېره ځان سره ثبت کړي او په همدې نمبر سره کولی شئ چې ما سره تماس ونیسي، ځکه چې موږ د خلکو دغه مرسته په شفافه توګه تر غریبو خلکو پورې رسوو. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ زما د وټساپ شمېره د 080 د لیدو څخه مننه. خو مور دې وي زړه